سلامونه او مینه خویندورونو تل در سره د خفګان او د خواشینۍ ویډیوګانو خپروم. نن به در سره د پسرلي په خوشحالۍ کې مر راختلی خوند کوي. زه خوشحاله یم نو غواړم تاسو هم خوشحاله شئ او ورسره یو پیغام هم درکوم چې هغه وخت نیالګی دی. هر څوک، هر سړی، هر خور او ورور کوښښ وکړئ لږ تر لږه چې په کورنۍ کې څو کسان یاستئ هغومره نیالګي کېنوئ. او خبره خو د وس ده، که د چا وس ډېري هغه دې ډېر ولګوي. د کور کې د سړي سر دوه څوک دی 5 څوک دی 10 نو همدغه شیان دي چې آبادي په راځي او دا موږ ته نه معلومیږي، خو ما ته معلوم شوي چې په کومو ځایانو کې ونې وي، څوک آبادیانې وکړي، نیالګي کښېنوي، خدای پاک په هغې باندې بیا بارانونه کوي. ولې چې د خدای مخلوق دی او خدای پاک خپل مخلوق تل تازه خوښي. نو کوښښ وکړئ چې همدغه وخت دی تر بل پسرلي څوک ژوندي او څوک مړه، نو راځئ چې نیالګي کېنوو او خپل وطن آباد کړو. صحیح ده؟ نو خدای مو تل ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ او په خپل ژوند کې د ژوند نه ګټه واخلئ، خوندونه ترې واخلئ او خپل ځانونه هم خوشحاله کړئ، خپل د کورنۍ وګړي هم خوشحاله کړئ، خپل د وطن هېوادوال هم خوشحاله کړئ او خپل خدای هم خوشحاله کړئ او د خدای پاک د مخلوقات هم خوشحاله کړئ. د مرغیګانې، د ژوي، دا ټول به د هغې نه ګټه اخلي. ښاد و آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.